د غریبو مخ ته خپل دولت مه ښکاره کوئ. خپل دولت او د خپل کاروبار د خپلو پیسو بحث د غریبو مخ ته مه کوئ، چې هغه پردی مې چې خپل دی همسایه دی، خو بیخي د دې خبرې پر خوله مه راوړه چې بس دومره پیسې مې دی کې او دومره دی او دومره دی. چېرته آه در خوله درته ونه وځي، هغه آه به دي هر څه له نیسته سره سم کړي. د یو څو شپې ژوند زندګي دی، تقسیم د الله دی. څوک سرمایه داره، څوک مسکین غریب، څوک جوړ څوک ناجوړ، څوک په یو حال څوک په بل حال. د پخوا په زمانه کې به سرمایه دارو د دې وجې یو ښه کپړې او ښه آس، یو ښه ژوند، یو ښه کور درلودی چې تر څو ما خلک وپېژني محتاج او راسي له مانه یو څه ضرورت یې پورې چې پور له ورکړم. په یو څه ماندی چې هغه د مانده سوال له ما نه وکړي او زه کومک ورسره وکړم. مګر زموږ زمانه دی نه ده. زموږ په زمانه کې چې تر موږ زیاتوب سي، قرآن وایي چې ته هغه بیا د الله د رضا لپاره ولګوه، د خپل آخرت لپاره یو سرمایه ځینې جوړه کړه، د خپل ځان لپاره یو ذخیره ځینې جوړه کړه، هغه د الله په مخلوق باندې صرف کړه. موږ نه چې کله زیاتوب سي نو موږ له ډول په یاد راځي، له موږ نه یاران او دوستان او پکنیک او سرکړي چرګان او ورجې او غوښې او دا اتڼ او ګډا او دا کیسې په مخه راسي. او دا رنګه د ناجوړه و مخ ته د خپل صحت خبرې مه کوه. هغه ناجوړه دی، هغه په ځان اخته دی. په دې دنیا کې در ټولو لوی نعمت، هر نعمت ډیر زیات لوی نعمت دی، انسان هیڅ کله شکر نسی ادا کولی، حق یې نسی ادا کولی. خو روغ صحت چې د دې په بدله باندې هر څه کېدلی سي، لمونځ کوي، لمونځ به کولی سي، هر څه چې کوي، بیا روغ صحت هغه په رښتیا لویه بادشاهي ده. چې بادشاهي او په ځان اخته بیا هغه بادشاهي به هم ځینې پاتې. او د کمزوري و مخ ته د خپل طاقت خبرې مه کوه او مه خپل طاقت ښکاره کوه. بس کمزوري دي، د غمجن و مخ ته خوشحالي مه ښکاره کوه، د بندي و مخ ته د آزادوالي او د آزاد خبرې او د ژوند خبرې مه کوه. د بې اولاد و مخ ته د خپل اولاد تعریف مه کوه، د یتیم و مخ ته د خپل مور و پلار خبرې مه کوه. چې څوک زما سره په دې خبرو کې موافق وي چې امدا دغه رنګ کول پکار دي ازروي انسانیت، هغه زما دا پیغام در سره مخ ته شیر کړي. السلام علیکم.